آیا کله دې هم دا احساس کړی چې ته په انګلیش کې په هر څه پوهیږي، یعنی ته په انګلیسي پوهیږي، ته د انګلیش د فلمونو څخه مطلب اخیستلی شي، ته د انګلیسي کتابونه مطالعه کولی شي، خو چې کله وغواړې خبرې پرې وکړې یو فریز. او دا تر ټولو غټ مشکل دی چې تقریبا هر د انګلیس زده کوونکی لري. نو اجازه راکړئ چې در وښایم چې دا ولې واقع کیږي او څنګه یې سمولی شو. اوس دلته دوه شیان دي چې اړتیا ورته لرئ چې باید پرې پوه شئ. لومړی انپوټ، دوهم آوټپوټ. انپوټ او آوټپوټ څه شی دی؟ هر هغه شیان چې ته یې مغز ته ننباسي، یعنی ستا مغز یې ریسیو کوي، دې ته وایي انپوټ، لکه ریډینګ شو او لیسنینګ شو. ځکه ته چې کله یو شی اورې هغه ستا مغز ته ځي، او کله چې یو کتاب مطالعه کوې یعنی ریډینګ، نو دا معلومات ته مغز ته ننباسي. او همدارنګه موږ د انپوټ سره آوټپوټ هم لرو. آوټپوټ ته چې کله یو شی بهر باسي، لکه رایټینګ شو او سپیکینګ شو. اوس غټ مشکل دا چې د انګلیسي زده کوونکي لري، دوی ډېر ښه انپوټ لري، خو د دوی آوټپوټ بیا ډېر کمزوری دی. اوس تاسو باید په دې ځان پوهه کړئ چې ستاسو انپوټ برخه ډېره ښه ده او که د آوټپوټ. که چېرته تاسو ته انګلیش درځي او روانې خبرې نشئ پرې کولی، یعنې د انګلیش د فلمونو څخه مطلب اخیستلی شئ، د انګلیسي کتابونه مطالعه کولی شئ، خو روانې خبرې پرې نشئ کولی، پرته د شکه چې تاسو د آوټپوټ برخه ډېره کمزورې ده. او همدا یې حل دی چې د آوټپوټ برخه باید بهتره کړئ.